طالبانو له امریکا څخه غوښتي چې له افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي او جګړه کې د بیا ځل ښکېرېدو سره د افغان غمیزه نه اوږدوي. تر هغه وروسته چې تېره شپه امریکایي ځواکونو د افغانستان په شمال کې په طالبانو هوایي بریدونه وکړل، طالبانو یې پر وړاندې توند غبرګون ښودلی دی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر ادرس لیکلي، بهرني اشغالګر عسکر د خپلو وتلو ته متوجه شي او بیا ځل د په جګړه کې په ښکېلېدو سره د افغانانو غمیزه نه اوږدوي. مجاهد دغه راز د امریکایانو وروستي بریدونه پارونکي کړنې بللي او ګوت څنډنه یې کړې چې د ناوړه پایلو مسؤلیت به یې د امریکا پر غاړه وي. باید وویل شي چې امریکا داسې مهال په طالبانو هوایي بریدونه کوي چې له افغانستان نه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ عملاً روانه ده او ټاکل شوی چې د روان کال د سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي.